سلام ستړي مشه په موکړې څومې خبرونو ته پاکستان کورمه کې افغانستان سره پر کرخه ګارد مارکیټونه جوړوي تو پاکستان حکومت ویلي چې افغانستان سره په ګډه کرخه کې د کورمه ایجنسی په شاهدانو ډنډ سیمه کې 12 ګارد سوداګریز مارکیټونه جوړ کړي په کابل کې د دې هوا سفارت دی ویلمې په خبرولو سره ویلي دغه مارکیټونه به د 2020 میلادي کال تر فبرवरी میاشتې پورې جوړ شي او دا به وازمیختي پروژه وي اعلامیه وايي دا کار به د دوړو خو ترمن د خلکو پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز وکړي او د توکو د قاچاقو مخنیوي کې به هم ګټور ثابت شي د پاکستان د سفارت د خبرې کړې اعلامیه لمخې دغه هوا د دې کار په هدف له افغانستان سره یو هوکړه هم لاسلیک کړي سرچینه وايي پاکستان د 2018 میلادي کال د نوومبر په میاشت کې د هوکړه افغان لوري ته سپارلې او په دې اړه د نظر غوښتنه کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ وزارت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي عرب نیوز وايي ایران په افغانستان کې د پراخ نفوذ په لټه کې دی عرب نیوز نشریه په مطلب کې په افغانستان کې ورستوي تحولات او د ایران هڅو ته اشاره کړې ده دغه نشریه لیکي ایران له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي چې په افغانستان کې نفوذ ولري او اوس غواړي واک ته د طالبانو د رسیدلو لارې په دغه هیواد کې د عراق سوریه او نورو سیمه هیوادونو په څیر بشپړه مداخله ولري سرچینه د غرض وايي چې ایران له طالبانو سره پراخه اړیکې لري په افغان حکومت کې د نفوذ په لټه کې دی او دغه هیواد د سپاه پاسداران ځینې غړو د ډیپلوماټانو تر نامه لاندې په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی دی عرب نیوز وايي نړیوال باید په سیمه کې د ایران د تحرکاتو ته متوجه وي او د پرمختګ مخه ونیسي او کونړ سیمه چارواکي وايي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی کونړ د ښځو چارو ریاست وايي په دې ولایت کې د ښځو خلاف تاوتریخوالی ډېر شوی دی د کونړ د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادۍ راډیو ته ویل د 13 کلونو په پرتله د ښځو خلاف د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوي او یو لوی علت روان جنګونه او لیک لوست کموالی دی پیرمن سهیلا هم درز ویل هڅه پیل کړې چې ښځې او نارینه د یو بل له حقونو خبر او تاوتریخوالی کم کړي لیدونکو له مننه ښې چارې